د شیخ ادریس د وژنې مسؤلیت داعش ومن خو پوښتنې لا هم شته. تر سایې بله سیاسي لوبه روانه ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د شیخ ادریس د وژنې تر شا د پاکستان حکومت سیاسي لوبه روانه ده. دا چې تر شا یې څه ډول لوبه روانه ده تر اوسه روښانه نه ده. خو له بلې خوا د داعش ډلې د شیخ ادریس د وژل کېدو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په وروستۍ راپورونو کې ویل شوي چې د داعش ډلې د یوې اعلامیې له لارې ادعا کړې چې د شیخ ادریس وژنه د دوی له لوري ترسره شوي. دا ادعا په داسې وخت کې شوي چې د پیښې په اړه لا هم ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. شیخ ادریس چې یو پیژندل شوی دیني شخصیت و، د نامعلومه کسانو له لوري په برید کې ووژل شو. د هغه وژل کېدو په سیمه کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د راپورونو له مخې داعش ډلې ویلي چې دا برید یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کړی، خو لکه د ډېرو ورته پیښو په څېر د دې ادعا خپلواکه تایید لا تر اوسه نه دی شوی. شنونکي وایي کله ناکله دا ډول ډلې د تبلیغاتو موخو لپاره هم د پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي. کارپوهان بیا وایي چې هره ادعا باید د رسمي پلټنو له لارې تایید شي. ځینې وختونه بېلابېلې ډلې د نفوذ د زیاتوالو لپاره هم مسؤلیتونه پر غاړه اخلي. اصلي حقیقت یوازې د شفافو تحقیقاتو له لارې څرګندېږي. تر اوسه رسمي ادارو یوازې دا ویلي چې پلټنې روانې دي او دوی د پیښې ټول اړخونه ارزوي. هغوی ټینګار کړی چې تر بشپړ شواهدو مخکې به وروستۍ پایلې هم اعلان کړي. د دې خبر له خپرېدو وروسته خلک په دوو ډلو ویشل شوي. ځینې وایي چې دا ادعا باید جدي ونیول شي، نور بیا باور لري چې باید تر رسمي تایید پورې انتظار وشي. دا پیښه یوازې د یو شخص وژل کېده نه دي، بلکې دا د امنیت، ثبات او د معلوماتو د باور مسئله هم راپورته کوي. په پای کې د شیخ ادریس وژنه یوه دردونکې پیښه ده او که څه هم داعش د دې مسؤلیت منلی، خو حقیقت لا هم بشپړ روښانه نه دی. تر ټوله مهمه دا ده چې موږ باید پر مستندو معلوماتو باور وکړو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.